Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope that everybody is doing well. In this video, we are going to learn about letter, pangram, word, and syllable. So if you're interested, please continue watching this video. First of all, let's talk about letter. A single written or printed symbol representing a sound of speech is called letter. یو لیکل شوی یا پرنټ شوی سمبول کوم چې د یو اواز نمایندګي کوي د حرف په نامه یادېږي یا د لیټر په نامه یادېږي. په یاد مو وي چې لیټر دوه معناګانې لري. یو حرف ته ویل کېږي او دویمه معنی یې چې ده خط ته ویل کېږي. لکه موږ وایو I want to send you a letter. دلته موږ یوازې د حرف په معنی استعمالوو. مثال په طور که لیټر زموږ لږ A نه تر Z پورې دا ټول موږ سره حروف دي. A یو حرف دی، B یو حرف دی، همدارنګه تر Z پورې. دویمه موضوع موږ سره پینګرام ده. Pangram, a sentence that contains all 26 English alphabets is called pangram. هغه جمله چې په هغې کې د الفبا چې په هغې کې د انګلیش ټول شپږ ژباړه توري موجود وي د پینګرام په نامه یادېږي. چې ډېر مشهوره پینګرام یې دی The quick brown fox jumps over a lazy dog. دا ډېر مشهوره پینګرام دی چې اکثره خلک کله چې غواړي چې ټایپینګ جوړ کړي نو د دې پینګرام نه استفاده کوي. درېیمه موضوع موږ سره word ده. An articulate sound which has some meaning is called word and syllable is the part of word. صحیح دی؟ یو مشخص اواز کوم چې یو څه معنا لري د word یا د لغت په نامه یادېږي او syllable چې دی هغه د لغت یوه برخه ده. مثال په طور beautiful دا یو لغت دی او په دې کې بیا درې سلابه موجود دي beauty او full. صحیح دی؟ نو څومره چې په یو لغت کې واول زیات وي هغومره په هغې لغت کې سیلابونه زیات وي. یا د مثال په طور carpenter کې بیا هم درې سیلابه موجود دي car, pen او ter. So دا اوس موږ نننی درس تر بلې د الله په